د وفات شوي خان لیک دی. وفات شوي خان لیکلی دی چې لمړینې وروسته اسمانونو ته وختم او دلته ډیر لوی سرکاري مقام لرم، خو کور مې چندان کور نه دی. له زویه مې غواړم چې تر ټولو تکړه ترکان را واستوي چې د ښکلي کور په جوړولو کې ورته سخته اړتیا لرم. دا خو معلومه وه چې تر ګردو تکړه ترکان د خان همنومې سړی جینجیا ترکان دی. ترکان یې راوغوښت او ورته یې وویل پلار می په بل دنیا کې کور جوړوي او تر ګردو تکړه ترکانی په کار دی. دا کار به ته کوي او خامخا به بل دنیا ته ځي. د خان د خبرې د نه منلو جرأت له چا سره نه و. ترکان جینجیا سخت ورخطا شو، فکر یې کار پرېښود او خبرې له ذهنه ووتې. نو څرنګه چې ژوند ډیر شیرین شی دی، نو یوه پلمه یې وموندله او خان ته یې وویل خان صاحب ستا امر به ولې نه منم؟ پر خبرګو لیمو یې منم، خو که یو څه وخت راکې، یوازې 2 ورځې وخت غواړم چې د خپل کور شاته د بنګو په پټي کې د تن د سوځولو لپاره لرګي راغونډ کړم او بلې دنیا ته د تګ د مراسمو بندوبست وکړم. په 8مه ورځ به زه بالکل تیار یم چې له خیره سره بلې دنیا ته روان شم او د وفات شوي خان د ماڼۍ جوړولو ته ځان ورسوم. خان ته د ترکان عذر په ځای معلوم شو او اجازه ورکړه چې په 2 ورځو کې ځان سفر ته چمتو کړي. ترکان چې له خانه را رخصت شو، پلټنه یې پیل کړه چې خان ته ولې دغه فکر ور پیدا شوی دی. له ډیرو پلټنو وروسته پوه شو چې ټول جنجال ورته په قدیم طرز لیکل شوی خط جوړ کړی دی او خط نوکر جنجیا موندلی دی. ترکان په دې کیسه ډیر فکر وکړ او اخر دې نتیجې ته ورسید چې دا د وژلو لپاره د نوکر جنجیا دسیسه ده. ترکان جنجیا کور ته لاړ او میرمنو ته یې وویل چې یوه ډیره چټي پیښه شوې ده. خان غواړي بلې دنیا ته لاړ شم او هلته د پلار ته کور جوړ کم. ما چې پوښتنه وکړه دا ټول د نوکر جنجیا کار دی. ما خان ته نشو ویلی، خو د 2 ورځو اجازه مې ځینې واخیسته چې تر هغو پورې د کور د شا په پټي کې بلې دنیا ته د تلو د مراسمو بندوبست وکړم. خان ته دا نشم ویلی چې نه یې کوم، خو یو چل ورسره کېدی شي. زه او ته باید د کور د شا د بنګو په پټي کې یو لغم ووهو چې دا بل سر یې د کور د منځ کوټې ته راوتلی وي. دا کار به دواړه د شپې په تیاره کې کوو چې هیڅ څوک مو ونه مومي. زه به بلې دنیا ته د تلو په ورځ همدلته په لغم کې پټ شم او داسې به وښیو چې گویا زه بلې دنیا ته لاړم. وروسته به په کراره د خلاصون یوه لاره پیدا کړو. ښځې چې دا کیسه واورېده حیرانه دریانه شوه. نوکر جنجیا ته یې له قهره وینه وویشېده. میړه ته یې وویل چې څه مې په وس کې وي هغه به وکړم چې کونډه نشم. ښځې او میړه به هره شپه چې تیاره خپره شوه لغم کینده. په 2مه شپه لغم بشپړ شو. یو سر یې د کور شاته د بنګو په پټي کې و او بل سر یې د کور خونې ته راوتلی و. دوی د لغم په سر اواره تیږه کېښوده او تیږه یې په خاوره کې پټه کړه چې د چا ورپام نشي. 8مه ورځ بلې دنیا ته د ترکان جنجیا د تللو ورځ راورسېده. ډولونه ډنګېدل. افغان له ګڼو سپینګیرو او نوکرانو سره د ترکان د کور خواته روانو چې اسمان ته د هغه د ختلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د خان او ورسره راغلو کسانو ډله د بنګو پټي ته تاو شوه. نوکرانو پټي ته بوټي واچول او ترکان جنجیا ته وویل شول چې د ترکانۍ د سامان کڅوړه دی په اوږه کړي او د بوټو د ډیرۍ منځ ته دی ورشي. دغه وخت نوکرانو بوټو ته اور واچاوه. دوی د اور د لوګو ننداره کوله چې مخ په بره ختل او د دوی په ګمان ترکان جنجیا اسمان ته ورسره خیجاوه. د نوکر جنجیا زړه دربېده چې د ترکان جنجیا چغې سورې د هر څه ګډوډ نه کړي. نو نارې کړي هلی هلی ډولونه وډنګوئ، خوشحالي وکړئ چې ترکان جنجیا اسمان ته روانیږي او هلته زمونږ وفات شوي خان ته ماڼۍ جوړوي. هلی اور بل وو او لوګي مخ په بره روان وو. نوکر جنجیا خان ته په خوشحالۍ وویل خان صاحب هغه لوګي ویني هغه بر ښه ورته ځیر شئ. هغه یو اس دی او یو سړی ور باندې سپور دی. جنجیا ډېر چټک روان دی. خان ډېر په خوند لوګو ته کتل او خوشحاله و چې خپل وفات شوي پلار ته تر ګردو لایق ترکان ورواستوي. دغه وخت چې اور بلیده او لوګي پاس ختل، ترکان جنجیا لغم ته ننوته او ځاني کور ته رسولی و. دی نو په کور کې پټ و.
میرمنې به یې شیدې، کوچ، مستې او نور خخ خواړه ورته برابرول. د کابو یو کال همداسې تیر کړو. کار یې نه و او شپه او ورځ به ناست. په دې اوږده موده کې ښه سور سپین او چاغ شو. له بلې خوا نوکر جنجیا چې ګمان کاوه ښځه کونډه ده، د خدای وسې وکړي چې د ځان انډیواله یې کړي، خو هغې ورته هغه د چا خبره د سپي په سترګه هم ونه کتل. په دې اوږده موده کې ترکان جنجیا په بودایي خطاطۍ کې ځان ډېر تکړه کړ. د په ښکلي خط د وفات شوي خان لخوا یو لیک ولیکه او له ځان سره یې وساته. چې د ترکان کال پوره شو، په پټه د بنګو پټي ته لاړ او په هماغه ځای کې ودرېدو چې خلکو ګمان کاوه چې دی هورې سوځېدلی او اسمان ته ختلی دی. ترکان چې د ترکانۍ د سامان هماغه کڅوړه یې په اوږه وه، نارې کړې: سلام، ټولو ته سلام، چېرته یې؟ زه دا دی له اسمانه راښکته شوم. تر هر چا د مخه د ترکان ښځې ورمنډه کړه او داسې روغبړې ورسره وکړو لکه په رښتیا چې یې میړه له بلې دنیا راغلی. ښځې بیا د خان د ماڼۍ په لور منډه کړه چې په خان زیری وکړي. خان ډېر خوشحاله شو او امر یې وکړو چې د ترکان جنجیا د هرکلي دپاره دې نغارې وډنګول شي، سورني دې وغږول شي او ډولونه دې ووهل شي. د ترکان په ماڼۍ کې میلمه کړ او د وفات شوي پلار د حال احوال پوښتنه یې ورنه وکړه. ترکان ورته وویل: د وفات شوي خان د کور کار مې بشپړ کړ. ډېر را باندې مهربانه و صاحب، لکه تاسو چې یې بې حده یې ونازولم. تاسو خو راته وګورئ، ډېر چاغ شوی یم صاحب. یوه ډېره لوکسه ماڼۍ مې ورته جوړه کړه، تر دې ماڼۍ به 10 برابره لویه وه. وفات شوی خان ډېر اسوده و او ډېر خوشحاله و، خو بس د یو د نوکر مشکلې و. دغه یوه ارزو ورسره وه چې کشکې هغه خپل نوکر ورسره وی. وروسته بیا ترکان له جیبه یو لیک راوویست او خان ته یې ورکړ. ویې ویل: صاحب، دغه لیک یې ستاسې لپاره راکړ. خان په منشي باندې لیک ولوست او نوکر جنجیا یې راوغوښت. ورته یې وویل: ځان تیار که، ته د وفات شوي خان په بله دنیا کې پکاري. نوکر بې حده ورخطا شو، خو لکه څنګه چې ډېر ځله لیدل شوي چې هغه کس چې د نورو د تېرېستلو کوشش کوي په خپله په اسانۍ سره تېرېستل کېږي. نوکر ته هم په زړه کې ورتېر شول: ترکان خدا دی، په خیر لاړ، په خیر راغی، زه نو ولې ورخطا کېږم؟ توکل پکار دی. نوکر د ترکان غوندې ورځې وغوښتې چې ځان چمتو کړي او د سوځولو مراسمو ته تیاری ونیسي. په 8مه ورځ نوکر د ترکان د کور شاته په هماغه پټي کې په لرګو کې پټ شو او بیا لرګو ته اور واچول شو. د هغه بل ځل غوندې د خوشحالۍ ډولونه وډنګېدل او ولاړو کسانو خوشحالۍ کولې، خو فرق دا و چې هغه بل ځل په ایرو کې سوځېدلي هډونه نه وو او دا ځل سوځېدلي هډونه ولیدل شول. بل فرق دا و چې نوکر جنجیا بیا هیڅکله دنیا ته رانغی او د همیشه لپاره د وفات شوي خان په خدمت کې پاتې شو.